بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. واجد علی یم. ملګرو نن به زه ریاکشن کوم په امام منظر باندې. امام منظر د نوخار اوسیدونکو دی، ډیر انقلابي شاعر دی، زبردست لیکوال دی. دغه شانتي هغه یو نظم لیکلی دی په ظلم باندې چې کوم ماشومان سره به ظلم کېده او د وړو ماشومان سره به زیاتې کېده. خو ډیر عجیبه نظم دی، مطلب زه په بالکل پوهیږم نه، خدا شاعران دی دوی پوهیږي په دې باندې. ډیر عجیبه نظم دی. نظم واورئ او خپل قیمتي رایه ماته کمنټس کې ضرور راکړئ. ویډیو پوره وګورئ، ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا نظم اورو، هغې نه پس په یو څو خبرې کوو. و یا رحم د دنیا په انسانانو کې پیدا کا، یا رحم د دنیا په انسانانو کې پیدا کا، یا صبر په دې خپلو مظلومانو کې پیدا کا، یا لږ غوندې غیرت مسلمانانو کې پیدا کا، یا ما د امریکې په کافرانو کې پیدا کا. دا څه دي؟ ستا په ځمکه هر انسان په وینو سور دی، وړه غوندې مرغۍ دې په مارانو کې پیدا کا. حکمت نه د قربان خو سړی دغلته حیران شي. زینب دې د پنجاب په بلاګانو کې پیدا کا. یتیم دې ودروړی د جابر د کور تمبو ته، بې موره غلالی دې دلالانو کې پیدا کا. بېوسه مشال خان د مذهب په نوم شهید کړو، تا خپله مینه یو په مولیانو کې پیدا کا. بېروره خور دې ټیټې سترګې تېره کړه په لاره، او کونډه دې د کلي په خانانو کې پیدا کا. هوس په خلکو سترګې پټې کړي دي دنیا کې، بدرۍ دې ورته ښکلي په دیوانو کې پیدا کا. یا خدایه د دې ښکلي کائنات مالک خدایا، اوس لږ غوندې احساس په دې بوتانو کې پیدا کا. ستا فن سره دا کومې ناکړدي کېږي لګیا دي، سویره د جلال په قاتلانو کې پیدا کا. ستومانه فرښتې په سجده نشي ستا ادم ته، بس دومره محبت خپلو بندیانو کې پیدا کا. دا ویني دا لوګي دا سویل د ژوند سپرلی کا، اوس امن د هر زړه په قلاګانو کې پیدا کا. هوس ته سترګې ورکه چې وړې زینب ته ګوري، بس دومره ورولي خو په لیوانو کې پیدا کا. دنیا به دې رنګینه لکه حسن د جنت شي، انصاف په دې خرڅ شوي منصفانو کې پیدا کا. انسان زناور نه دی خو بس شرط به پکې دا وي چې لږ غوندې ضمیر په ظالمانو کې پیدا کا. او که داسې جبر کېږي نو بس دا مې درته سوال دی، راتلونکی عجب خان په پنجابیانو کې پیدا کا. ملا وایي زینب به په جنت کې وي سرداره، ملا وایي زینب به په جنت کې وي سرداره. ما ویل زه یو تپوس کوم ملا د خدای دپاره، جنت ته به هلځي چې د بل د لاندې دل شي، جنت ته به هلځي چې اور په وجود بل شي، جنت ته به هلځي چې هوس ور باندې سوړ شي، جنت ته به هلځي چې کارغه ور باندې موړ شي، جنت ته به هلځي چې عزت تار په تار شي، جنت ته به هلځي چې د بل د ظلم ښکار شي. جنت ته ضروري ده چې عزت په خاورې کېږي، جنت ته ضروري ده چې زینب به بربنډېږي، جنت ته به د بل په لاس لازم دي چې قتلېږي، جنت ته به وړې وړې ګوډۍ داسې ماتېږي، جنت ته به سړی اوس د بل جبر ته ودرېږي. بلا دې په جنت راشي که داسې میلاویږي. ته وایي کلمه چې چا ویلي د دنیا کې هغه باندې حرام د جهنم که هر انسان دی، نو که دا خبره ټیک ده او قرآن نه ثابتېږي نو بیا خو د زینب بیبي قاتل مسلمان دی. مالکه په دې دومره معمو دې نه پوهېږم، مالکه په دې دومره معمو دې نه پوهېږم. ما پوهېږه د انسان په فلسفه ګنې ورکېږم، ګنې نو د انسان په مرتبه باندې مې شک دی. دا څنګه بندګي د څنګه مینه د مقصود دی؟ زه وایم چې انسان دی بس د یو ادم بچی دی، دی وایي مسلمان دی، عیسائی دی او یهود دی. مقصد که د انسان د پیدایش خالقه دا وي چې داسې په زرګونو پیدا کېږي او نابود دی، نو که دې ته انسان وایي چې بس هسې یو وجود دی، نو بیا ناراضه نه شي، خو شیطان په څه مردود دی. ډېره مننه جګر. په آخره کې د یو کلام زه د هریچند ټي وي مینهوالو ته اخري کلام به وړاندې کړو. بیا ځو وایي په ویره د دوزخ وي که لالچ کې د جنت وي، په ویره د دوزخ وي که لالچ کې د جنت وي. د داسې مونځ مطلب څه که سل کاله عبادت وي، مقصد چې بندګي نه وي او هورو ته د نیت وي. سر مه ماتوه هسې چې په زړه کې د شهوت وي، چې عشق لري په زړه کې میخانه هم د خدای کور شي، د کاڼي نه خدای جوړ کړي چې سینه کې محبت وي. یوه سجده کوه چې بندګي در کې پیدا کړي، د حد نه چې سیوا شي عبادت نه وي عادت وي. وعده یې د اتوار راکه، په زړه کې هسې وایم ملا خو به ویل چې د جمعې په ورځ قیامت وي. په مخ پسې مې مزه که د ګیري نور پې نشته، زمونږ د بېرونکه خلکو زړه کې شریعت وي. ړومبي رکات ته منډې وهي خپې کېدي په خلکو، ځان پوه کړه چې د مونځ نه مقدم انسانیت وي. انسان خوشحالول که پاک الله خوشحالول دي، کیدای شي چې بیا ما او تا نه مخکې سنجدت وي. وایي انسان خوشحالول که پاک الله خوشحالول دي، کیدای شي چې بیا ما او تا نه مخکې سنجدت وي. که ګیره د جنت د تلو سند دی نو بیا ټیک ده، جنت کې به ټول عمر د سکانو حکومت وي. پښتوني معیارانو ما له حد کې داسې کېدی تپوس که پرښتې کوي چې سر مې لږ اوچت وي. ملګرو دا و امام منظر صاحب، تاسو واورئ د څه ډېر عجیبه نظم یې لیکلی دی. زه خو یې حیران کړم څه حد پورې، لکه چې سوچ ورته وکړي نو زمونږ په سمجھ کې خو نه راځي، زمونږ په علم کې نه راځي، خو دا شاعران دي دوی پې پوهېږي، هېڅ نه شو ویلی. ملګرو دا و د نن ورځ ویډیو، انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.